د رئیس الوزرا اقتصادي معاونیت له لوري نن په کابل کې افغان صنعتکاران په معنوي ډالۍ وستایل شول. په دغه مراسمو کې د ملا برادر په ګډون یو شمېر حکومتي چارواکو ګډون کړی و چې د افغانستان په صادراتو او وارداتو هر اړخیزې خبرې وکړې. ځای لري چې په دې برخه کې د هیواد ټول اوسیدونکو او پانګوالو ته زیری ورکړم چې د عالي قدر امیر المؤمنین حفظه الله د حکم په اساس به د نړیوالو معیارونو سره سم د کابل په شمول د هیواد په 6 ولایتونو کې د صادراتو د پروسس زونونه جوړیږي. په دغه مراسمو کې افغان صنعتکارانو وویل چې د افغانستان یو شمېر صادرات بهرنیو هیوادونو کې له ښه نوم څخه برخمن دي. موږ وکولی شوی تقریبا چې په تیرو 2 هفتو کې موږ د افغانستان ګیلاس او الوبالو قطر ته ورسو. قطر ته مو ورسول په ډېر ښه معیار سره. ولې د دې لپاره هم هغه څه چې لازم دي پر اماراتي بازار خصوصا وزارت محترم خارجه باید په دې کې زموږ سره همکاري وکړي. وزارت محترم تجارت باید په دې کې همکاري وکړي. په هغه منطقو کې موږ هم باید کنفرانسونه ولرو چې په هغو کې زموږ میوې خرڅېږي. زموږ او د قطر موسم فرق سره لري، زموږ او د دوبۍ موسم فرق سره لري. د بعضې هغه مملکتو سره زموږ د صادراتو خصوصا د میوو صادرات باید جوړ شي چې هلته زموږ موسمونه فرق سره لري. بلخوا د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال په خپلو خبرو کې له امنیتي ځواکونو غوښتنه وکړه چې د هغه سوداګرو مخه ونیسي چې بهرنیو هیوادونو ته په خپلو صادراتو کې نشهیي توکي قاچاق کوي. زموږ د صادراتو د بدنامولو په خاطر ځینې کړۍ هڅه کوي چې قاچاقي موادو پکې تیر کړي. له امنیتي ارګانونو څخه غوښتنه کوم چې داسې اشخاصو ته سخته سزا ورکړي او پرې نږدې چې زموږ د هیواد او سوداګرو هڅو ته زیان ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې 13 اونۍ له تاجکستان هیواد څخه راغلي پلاوي د افغانستان د صادراتي توکو ستاینه وکړه.